السلام علیکم ګرانو دوستانو، هیله لرم چې جوړ روغ به یاست. د کورنۍ مرزونو جوړولو طریقه د علم د طریقه یا د علم له نظره علم موږ ته دا وایي چې موږ باید څنګه مرزونه په کورنۍ کې جوړ کړو تر څو زموږ د کورنۍ هغه سیستم منظم وي. د فردي استقلال ساتلو دپاره د دوام د احساس لپاره موږ مجبور یو په کورنۍ کې مرزونه ولرو. که چیرې مرزونه نه یې موږ فردي استقلالیت نسو حاصلولی او تر ټولو مهم شی د دوام احساس، تر څو موږ احساس وکړو چې وده وکړو، دوام لرو، ژوند باید وکړو. د دې لپاره موږ مرزونو ته ضرورت لرو. وای په ډیر ساده قوانینو سره مرزونه جوړولی سو چې زموږ د کورنۍ سیستم را منظم کوي او زموږ د رواني حالت سموي او زموږ د کورنۍ د غړو راتلونکی ښه ټاکي. وای مثلا وای څوک به د بل چا پر ځای خبرې نه کوي د هغه په شتون کې. دا یو مرز دی چې باید په کورنۍ کې موجود وي. یو نفر باید د بل نفر پر ځای چې هغه موجود وي خبرې ونه کړي. په وخت کې د هغه د افکارو او احساساتو ترجمان ونه اوسېږي. نفر ناست دی، بل نفر د هغه د افکارو او احساساتو ترجماني کوي. دا کار باید په کورنۍ کې نه وي. دا یو مرز دی چې باید وټاکل سي. دویم و یو کس د ټول کورنۍ حافظه جوړه نسي. یعنې یو نفر د ټولې کورنۍ د حافظې کار کوي. حافظه په سر کې پرته ده، په مغز کې خپل کار اجرا کوي. یو نفر باید د کورنۍ دپاره حافظه جوړه نسي، پر ټوله کورنۍ راج ونه کړي. دا یو ډېر مهمه مسئله ده چې باید توجه ورته وسي. او بل اولاد باید جلا وي، د خپل سن او موقعیت پر اساس حقوق او ساحه ولري. هر څومره چې اولاد کوچنی د هغه قوانین جلا دي، میانه عمر ته چې راځي جلا دي، نوجواني کې جلا دي، او د یو ځوان حقوقو سیستم باید په کورنۍ کې سره جلا وي. مخته ځو وایي مرزونه باید همیشه وجود ولري. داسې نه چې نن مو وټاکل سبا یې نه عملي کوئ، باید همیشه عملي سي. میړه او میرمن په رابطه کې اولاد او یا د کورنۍ مشران مداخله ونه کړي. میړه و معینه تر مابین مسایل دي، اولاد به مداخله نه پکښ کړي، د کور نور مشران به هم مداخله نه پکښ کړي. د میړه و میره مسئله په دوی دوه پورې اړه لري. واده د بالغ انسان کار دی، د نابالغ انسان کار نه دی. ما د دوه میړه څه ولې طلاق موضوع را پیش کړه، ځکه چې هغه اصلا بالغ انسان نه او ما وخت نه درلودی چې دی بالغه کړم. ما نه غوښتل د داسې چا سره ژوند وکړم چې هغه اصلا ذهن یې بلاغت نه لري، زه د معینې غیبت د خلکو سره کوي. اوس به ما د غیبت کولی چې خر فکر دی هېڅ شی نه لري، دی به زما د شا لاړې زما غیبت پې خلکو ته کوي چې والا زه دغسې غریب یم، والا دغسې دی، زما ابرو به در کور ته خلکو پرې راوړل. نکاح د بالغ کس کار ده او د میړو د معاینه مسایل په میړو په معاینه پرې اړه لري. دا باید د باندې ونه اوسي. د مرزونو نه مشخص کول د مشکلاتو سبب کیږي. په روابطو کې موږ مجبوره یو په ښه توګه مرزونه ولرو. او بل د میړه او میرمنې مشکلات وای همیشه په یاد ولري چې ستاسو خپل په منځ کې چې ما اولاد ته اجازه مه ورکوئ، ما د کور مشرانو ته اجازه ورکوئ چې ستاسو په منځ کې مداخله وکړي. باید مخکې له دې چې واده وکړئ دا زده کړئ چې تاسو بالغ افکار ولرئ. تاسو کولی شئ زما په ویډیوګانو کې بالغ انسانتوب زده کړئ. ډېر شیان ما تدریس کړي دي په یوټیوب کې. تاسو هڅه وکړئ ویډیوګانې واورئ، یو څه زده کړئ. دا ویډیوګانې داسې نه دی چې دا معرفي کوي چې والا پروانه نه څومره پوه ده. زه خپله مطالعه کوم، مطالب راټولوم، بیا ویډیو جوړوم. یعنې دا ویډیو چې زه جوړه کړم دغه مطالب ما ته خپله نوي دي چې زه یې راواخلم چې تاسو ته یې راولم. نو تاسو هم کوشش وکړئ چې ویډیوګانې تعقیب کړئ او ښه ښه مطالب واورئ.